السلام علیکم نیکی هیلې او سلامونه رب دې وکړي چې روغ جوړ یاست. محترمو لیدونکو، نن ورځ به د جرمني ژبې د زده کړې په لړۍ کې هغه پوښتنې چې زیاتې کارېدونکې وي ولولو. دلته به هغه جملې چې د پوښتنې یا سوالي په شکل سره دي او ناتکمیله دي، نو موږ غواړو چې په همدې درس کې همهغه ناتکمیلې جملې مکمل او پوره کړو او همدا هغه جملې او پوښتنې کلیکشن ده کوم چې تاسو ورسره همیش مخامخ کیږئ. نو درس تر پایه پورې وګورئ ترڅو درته دا مشکل حل شي. زه د هرې پوښتنې د پښتو ترجمه هم وایم، نو که ځینې پوښتنې سخته ولې دي هغوی ترجمه په لیکلې بڼه باندې هم ورسره لیکمه او که نه همداسې تشریح کومه. په شروع کې پوښتنې ځینې ساده دي، ولې په نورو راتلونکي نورو ورځو په درسونو کې به ځینې مغلقې او سخته سوالي او جملې د پوښتنې په شکل سره هم ولرو. نو همدا لړۍ جریان لري. نو په اوله جمله کې دلته لرو پونکټ هایست دو. نو دلته به څه کارول کېږي؟ وی هایست دو. وی هایست دو یعنی ته څه نومیږې یا ستا څه نوم ده. وی هایست دو. دا جمله مکمله سوله. وی هایست دو اسانه ده. دویمه لرو پونکټ آلت بیست دو. آلت عمر ته ویل کېږي یا ته څو کلن یې یا څو کاله عمر لري یا عمر دې څومره ده. نو دلته دلته هم وی کارول کېږي. وی بیست دو یعنی څو کلن یې یا څو کاله عمر لري. وی آلت بیست دو څو کلن یې یا څو کاله عمر لري. دریم پونکټ کومست دو. نو دلته څه کارول کېږي؟ وهیا یا د کوم ځای پورې مربوط یې یعنې د کوم ځای نه یې. صحیح، وهیا کومست دو. بیا لرو پونکټ وونست دو. نو دلته به څه کارول کېږي؟ وو ته چیرته اوسېږي. بیا لرو پونکټ آبایتست دو. آبایت کار ته ویل کېږي. نو دلته به څه کارول کېږي؟ وو آبایتست دو یعنې ته چیرته کار کوې، کار چیرته کوې. بیا لرو پونکټ مخست دو یعنې ته چیرته پیدا سوی یې. وو بیست دو گبورن ته چیرته پیدا سوی یې. زیند داینه هابیز یعنې ستا هابیز همهغه د خوښې کارونه څه دي. واز زیند داینه یعنې ستا هابیز همهغه د خوښې کارونه، د خوښې یو څه اجرا کوي. مخست دو beruflich یعنې ته څه دنده لرې، خپله وظیفه یعنې څه اجرا کوې، څه کوې، څه دنده لرې. was machst du beruflich یعنې ستا دنده څه ده یا تو کومه دنده اجرا کوې. بیا لرو پونکټ دو geschwister. نو دلته به څه کارول کېږي؟ hast دو geschwister آیا ته خور لرې؟ hast du geschwister. kinder آیا ماشومان لرې؟ hast du kinder آیا ماشومان لرې. دو haustiere همهغه کورني حیواناتو ته ویل کېږي. نو دلته هم hast haustiere همهغه ته ویل کېږي. دا جمله هم تکمیله سوه. بیا لرو پونکټ funktioniert das. نو دلته به څه کارول کېږي؟ وی funktioniert das یعنې دا څنګه کار کوي. وی څنګه funktioniert das یعنې دا څنګه کار کوي. بیا لرو پونکټ kann ich das kaufen. نو دلته به څه کارول کېږي؟ wo kann ich das kaufen یعنې چیرته کولی شم چې زه دغه واخلم.
wo kann ich das kaufen kaufen اخیستلو ته ویل کیږي. همدا جمله هم تکمیله شوه. wo kann ich das kaufen. بیا لرو Punkt ist dafür verantwortlich. نو دلته به څه کارول کیږي؟ wer ist dafür verantwortlich، یعنی څوک د دې مسؤل ده، یا د دغه لپاره څوک مسؤل ده، څوک مسؤلیت لري، څوک د دې لپاره مسؤل ده. نو دلته باید څه وکارول شي؟ warum. دلته warum ist das wichtig، یعنی ولی دا مهم یا important ده. why is das important، warum ist das wichtig، یا ولی دا مهم ده. wichtig مهم ته ویل کیږي. بیا لرو Punkt Modell ist das beste. نو دلته به څه کارول کیږي؟ welches Modell ist das beste، یا کوم ماډل بهترین ده یا ښه ده. which model is the best، یعنی کوم ماډل ښه ده یا بهترین ده. welches Modell ist das beste، یعنی کوم ماډل ښه او بهترین ده. همدا جمله هم مکمل شوه. بیا لرو wie lange dauert der Versand. wie lange dauert der Versand، یا دا څومره وخت یعنی شپمنټ یا څومره وخت کې هغه شپینګ اخلي، د لیږلو هغه څومره دوام کوي، یعنی لیږل څومره دوام کوي. how long does the shipping take، په انګلیسي کې ویل کیږي، یعنی څومره وخت اخلي د هغو لیږل یا شپ کول. بیا لرو Punkt komme ich mehr Informationen معلومات ته ویل کیږي. معلومات دلته به څه کارول کیږي؟ woher komme ich mehr Informationen، یعنی چیرته کولی شم چې نور زیات معلومات ترلاسه کړم. woher komme ich mehr Informationen، یعنی له کوم ځای نه نور زیات معلومات ترلاسه کولی شم. mehr Informationen، یعنی له کومه ځایه زه نور زیات معلومات هغه انفورماسیونن ترلاسه کولی شم. بیا لرو دلته welche، بیا هم دلته Punkt Zahlungsmethode werden akzeptiert. نو دلته تاسو یو څه اخلئ یا د هغه شي په باره کې پوښتنه کوئ، یا بیا ورته وایاست د شپمنټ یا فزاند وخت یې څومره ده، په څومره وخت کې هغه تاسو شپ کوئ، او د کوم ځای نه زیات معلومات لاسته راوړم، هغه پوښتنه هم تېره شوله. بیا همدلته په همدې پوښتنه کې وایو welche Zahlungsmethode werden akzeptiert، یعنی کوم د پی کولو یا د پیسو ورکولو میتود یا میتر دلته د قبول وړ ده، یعنی پیسې څنګه زه تحویل کولی شم. همهغه شی چې تاسو واخیست د هغوی پیسې پیمنټ څنګه تحویل کولی شئ، هغه هلته قبلیدونکی ده یا قبلیږي یا هلته کار کوي. welche Zahlungsmethode werden akzeptiert. akzeptiert قبلولو ته ویل کیږي، او Zahlungsmethode همهغه د پی کولو یا پیمنټ همهغه د پیسو ورکولو طریقه. بیا لرو wie kann ich mein Passwort zurücksetzen. wie kann ich mein Passwort zurücksetzen، یعنی how can I reset my password، یعنی زه څنګه پاسورد دوباره ریسیټ کولی شم، یعنی دوباره یې هغه سیټ کولی، تغییر کولی، یعنی دوباره یې ترتیب کړم. wie kann ich mein Passwort zurücksetzen. پاسورد ته ویل کیږي همهغه یا پټ شوی کوډ، او zurücksetzen یعنی دوباره یې سیټ کړم.
صحیح دا پوښتنه هم تکمیل شوه. بیا لرو دلته was kostet der Versand. Was kostet der Versand. یعنی what does the shipment cost. یعنی د shipment یا د لیږلو یا د فزاند قیمت یې څومره ده. دا پوښتنه هم تکمیل شوه. ښه بیا دلته لرو Punkt kann ich meine Konto löschen. یعنی wie kann ich meine Konto löschen. یا زه څنګه کولی شم چې زما اکاونټ ډیلیټ کړم. How can I delete my account. Wie kann ich meine Konto اکاونټ ته ویل کیږي او löschen ډیلیټولو پاکولو ته ویل کیږي. زه څنګه کولی شم چې زما اکاونټ ډیلیټ کړم. Konto اکاونټ ته ویل کیږي. بیا لرو Punkt erhalte ich meine Bestätigung. Wann یعنی کله. Wann erhalte ich یعنی زه ترلاسه کولی شم received کولی شم eine Bestätigung یعنی زه هغه confirmation یا Bestätigung کله ترلاسه کولی شم. Wann erhalte ich eine Bestätigung. دا پوښتنه هم تکمیل شوه. دلته هم wann یعنی کله. بیا لرو welche Garantie gibt es. یعنی کومه وارنټي موجوده ده. welche Garantie gibt es یعنی کومه ګارنټي هم هلته لري یا موجوده ده. بیا لرو Punkt erreiche ich den Kundenservice. یعنی دلته به څه کارول کیږي. wie erreiche ich den Kundenservice یعنی څنګه زه همهغه د کسټمر سرویس یا د مشتریانو همهغه خدمات څنګه لاسرسی ورته ولرم یا هغه څنګه ترلاسه کړم. wie erreiche یعنی څنګه ترلاسه کړم. ich زه den Kundenservice همهغه د مشتریانو خدمات یا کسټمر سرویس. دا پوښتنه هم تکمیل شوه. بیا لرو was ist der Unterschied zwischen den Modellen. توپیر یا فرق څه ده په مابین د همدې موډلونو کې. صحیح Unterschied توپیر یا فرق ته ویل کیږي. فرق. دا پوښتنه هم تکمیل شوه. بیا لرو wie melde ich an. wie melde ich an یا څنګه زه ساین اپ کولی شم. څنګه رجسټر کولی شم. how do I sign up یا هم ویلی شو څنګه زه راجستر کولی شم. خپل ځان څنګه راجستر کولی شم. wie melde ich an. بیا لرو Punkt Dokumente werden benötigt یعنی دلته به نو څه کارول کیږي. welche Dokumente یعنی کوم اسنادونه documents werden benötigt یعنی کوم documents به هلته required وي هلته به ضروري وي. welche Dokumente werden benötigt یعنی کوم اسنادونه به هلته ضروري وي هغه ته به ضرورت وي. اوس دلته همدا دو جملې پاتې دي. دلته لرو wie lange dauert die Rückerstattung یعنی څومره وخت نیسي هغه ریفند کېدل. how long does the refund take. نو dauer دوام یا وخت ته ویل کېږي. Rückerstattung هغه ریفند کېدلو ته ویل کېږي. refund کله چې تاسو یو څه واخلئ هغه پیسې تاسو ورته تحویل کړې وي. کوم هغه څه یو ستونزه لرله یا ستاسو د خوښې نه وه هغه واپس کوئ او خپلې پیسې بیرته غواړئ یعنې ریفند کېږي. wie lange dauert die Rückerstattung نو دا ریفند کولو ته ویل کېږي. همدا جمله هم تکمیل شوه. سره له همدې اخرنۍ جمله لرو Punkt du verheiratet. دلته هم سوالیه ده. نو دلته به څه کارول کېږي. جمله ډیره اسانه او ساده ده. هغه ستاسو کورنۍ ده. تاسو کولی شئ چې د کمنټ په برخه کې د همدې جملې ځواب هلته ولیکئ. نو همدا و د همدې مهمو هغه جملې چې تاسو ته مهمې دي چې باید زده یې کړئ پای ته ورسید. که تاسو ته هم داسې بهترینه جملې چې هغه همیش کارول کېږي
معلومې وي کولی شئ چې په کمنټ برخه کې ولیکئ. که کومه پوښتنه لرئ هم په هر وخت یې په کمنټ برخه کې لیکلی شئ، زه درته ځواب درکوم. او که درس ولولئ حتما یو کمنټ، یوه نښه، یو لایک، یو څه پرېږدئ تر څو زه هم وپوهېږم چې آیا تاسو د همدې درسونو سره علاقه لرئ یا څه مو زده کړي دي که نه. نو حتما یو کمنټ کوئ او په پای کې زموږ چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نو تر نورو درسونو پورې ښې چارې، ښه وختونه. د الله په امان.